ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1415 هجري شمسي کال د جوزای غبرګولي د میاشتې 25مه نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو هم د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حقیار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د هیواد په کچه د مشهورو شاعرانو په ګډون دودیزه پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. بل لور ته ګډونوال وایي دغه ډول مشاعرې د ادب د پیاوړتیا ترڅنګ د وګړو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په برخه کې هم مهمې دي. نورحال په راپور کې د سمسور لغمان پسرلنۍ دودیزه مشاعره هغه چې هر کال د دې ولایت په بیلابیلو تاریخي او شنو سیمو کې ترسره کیږي. سږ کال هم دغه مشاعره د لغمان مرکز اړوند د نوري په کلي کې د الینګار د صفان د سیند پر غاړه جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې د لغمان ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د شعر و ادب مینوالو ګډون کړی و. سږ کال سمسور لغمان دودیزه کلنۍ مشاعره دا چې موږ د لغمان مرکز په دې نوره کې دایره کړې ده، نو دغه مشاعرې ته د بیلابیلو ولایتو څخه ګڼ شمېر شاعران راغلي دي چې هغه د لغمان په شمول ننګرهار او کونړ او د کابل څخه زموږ هغه مشهور شاعران دلته ګډون کړي. همدغه رنګې نورو ادب مینوالو او همدغه رنګې د فرهنګ او د مینوال چې انشاءالله دلته ګډون لري. بل لور ته یادو شاعرانو دغه ډول مشاعرې د ادب د پیاوړتیا ترڅنګ د وګړو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې مهمې یادې کړې. د یو شاعر په حیث باندې زه د لغمان د سیمه ییزې حکومتولۍ نه چې په راس کې والي صاحب دی او بیا وروسته د فرهنګ په حساب باندې د اطلاعات کلتور ریاست هڅې د ستاینې وړ دي او په ډېر یو ښه مناسبه ښه وخت کې دغه اقدام وکړو، دغه مشاعرې ترتیب کړله. یعنې دا د یو اتصال پل دی. که مشاعرې نه وي کیدای شي موږ داسې ډېر سره شلیدلي پاتې شو، ډېر سره پاشل شو. همدغه مشاعرې دي چې بیرته بیا زموږ انسجام کوي، راټولوي مو. نو دلته د یو بل لیده کاته کوو، نو ډېر زیات د خوشحالۍ احساس وو. اول کې خو د امارت له مسؤلینو او د لغمان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته مننه وکړو چې داسې مشاعرې او داسې غونډې برابروي چې د پښتو او د پښتو شاعري لپاره او د ځوانانو د تشویق لپاره او د ځوانانو د راغونډېدو لپاره یوه زمینه مساعدوي سره. نو داسې غونډې ډېرې ګټورې دي د پښتو د ادب لپاره. ډېر خوشحاله شو په دې مشاعره کې ګډون کوو. په مشاعره کې د ولایت مرستیال والي وویل داسې ادبي غونډې نه یوازې د خلکو د فکري ودې سبب ګرځي بلکې د اسلامي او ملي ارزښتونو په خپرولو کې هم مهم رول لري. دا مشاعرې د همدې لپاره وي چې قدرمنو شاعرانو د خپلو ځانونو سره زړې خاطرې هم راوړي وي، زاړه حالات هم ګډونوالو ته ور په یادوي چې د ګمراهۍ ښکار نه شي، خپل زوړ حال ترنه هیر نه شي، آینده حالات او مسئولیتونو ته هم متوجه کوي. دا موضوع مهمه موضوع ده. د طبیعت د ښکلې سیمه نوره د دویم ځل لپاره د سمسور لغمان پسرلنۍ دودیزې مشاعرې کوربه وه. له دې وړاندې یاده مشاعره د سراج په تاریخي کلا کې ترسره شوې وه. د مالی او کارکوونکو چارو شپږو اداري بستونو لپاره ازموینه واخیستل شوه. د لغمان مرکز او ولسوالیو د مالی او اداري شپږو بستونو لپاره له 520 تنو نمایندانو څخه ازموینه واخیستل شوه. په همدې مناسبت د سلطان غازي بابا خرګوټي اړوند د حاجي دنیاګل په جامع جومات کې یو پرتمینه غونډه دایره شوې وه چې د پوهنې رئیس مولوي شاهجهان ساجد وینا وکړه او ګډونوالو ته یې د ښه راغلاست مراتب وړاندې کړل. ورپسې مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله وینا وکړه. نوموړي ویل چې د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې جلیله وزارت کار
اهل کار ته د سپارلو په موخه یو شمیر بستونه اعلان کړي چې وړ او مستعد خلک به ان شاء الله ورته لار پیدا کوي. نوموړي ویل چې نظامونه په ظرفیتونو بشري زیرمو چلیږي او موږ په بشري زیرمو ظرفیتونو باندې کار کوو. د افغانستان اسلامي امارت د ټولو مشترک نظام دی چې د ټولو په بې دریغه قربانیو رامنځته شوی. هیڅ افغان پکې د پردیتوب احساس نه کوي. همدارنګه نوموړي داوطلبانو ته د امتحان د پروسې د شفافیت ډاډ ورکړ. مرستیال والي په نمایندانو غږ وکړ چې د امتحان د پروسې نظم وساتي څو دا پروسه په شفاف او نورمال ډول منځته یوړل شي. د یادونه وړ ده چې د دې ازموینې په بهیر کې د ولسوالیو د پوهنې د امیرونو برسیره د تضمین کیفیت امیر عبدالرحمن رحیمي، د کارکوونکو چارو عمومي مدیر مولوي غلام حسین حقانی او د استخدام د مدیریت مسلکي کارکوونکو برخه درلوده. په ختیځ زون کې د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام مسؤلینو سره ناسته ترسره شوه. په ختیځ زون کې د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یا UNDP استازو سره د لغمان ولایت اقتصاد رئیس مولوي عطا الرحمن فاتح او د کلوبیا روانو پراختیا رئیس مولوي احسان الله ابو احمد سره ناسته ترسره کړه. د ناستې په پیل کې د اقتصاد رئیس مولوي عطا الرحمن فاتح راغلو مېلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د لغمان ولایت د پرمختیایي اړتیاو په اړه خبرې وکړې. نوموړي ویل چې لغمان د بیرته راستنېدونکو کډوالو د زیات شمیر کوربه دی او اړتیا ده چې د هغوی د دایمي میشتېدو، هوساینې او د ژوند د ښه والي لپاره عملي ګامونه پورته شي. هغه له یادې مؤسسې وغوښتل چې د کډوالو لپاره د مناسب ښارګوټي په جوړولو، بنسټیزو خدماتو برابرولو او د کارموندنې په پروګرامونو کې همکاري وکړي. وروسته د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس مولوي احسان الله ابو احمد د لغمان ولایت د کلیوالي سیمو اړتیاوې شریکې کړې او ویل چې د پاک اوبو، کلیوالي سړکونو، استنادي دیوالونو، کانالونو او نورو عامه ګټو پروژو پلي کول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه دي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو پروژو پلي کېدل نه یوازې د خلکو ستونزې هواروي بلکې د کارموندنې فرصتونه هم رامنځته کوي او د کلیو په اقتصادي وده کې مهم رول لري. ورپسې د UNDP د ختیځ زون استازي انجینر عبدالاحد شنواري د لغمان د مسؤلینو له هرکلي او همکارۍ څخه مننه وکړه او ډاډ ورکړ چې د یادې ادارې له لوري به د مطرح شویو اړتیاو او وړاندیزونو ارزونه وشي. نوموړي ویل چې UNDP د ټولنې پر بنسټ د پرختي پروژو پلي کولو، د کډوالو د ملاتړ، د معیشت د پیاوړتیا او بنسټیزو خدماتو د پراختیا په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي او هڅه به وکړي چې د لغمان ولایت لپاره د لا زیاتو پراختي پروګرامونو د تطبیق زمینه برابره کړي. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه تر بیا کې چاري